په یو لرغوني او شاهي سلطنت کې یو بادشاه و، ډیر طاقتور او عادل. د هغه په ماڼۍ کې یو جادویي باغ و او هره شپه به یو زرینه مرغۍ راتله او په هغې ونه به ناست وه. دا مرغۍ عادي نه و، د دې سره د سلطنت لوی راز تړلی و. بادشاه اعلان وکړ، څوک چې دا زرینه مرغۍ ژوندۍ راوړلی شي هغه به زما د سلطنت وارث وي. هر یو شهزاده مختلف خوی لري، عادل مغرور، فرحان بې پروا او زریاب عاجز او هوښیار. عادل د بادشاه له ماڼۍ ووت او د جادویي ځنګل په لور روان شو. هغه ویل، زه به دا زرینه مرغۍ راوړم، زه تر ټولو وړ یم. عادل تیاره ځنګل ته داخل شو. هلته یوه لومړی مخې ته راغله. لومړی ورته وویل، دا لاره خطرناکه ده. عادل جواب ورکړ، زه دې چا مشوره نه منم. او هغه مخته لاړ او د ځنګل په تیارو کې ورک شو. هغه مخته لاړ او د ځنګل ژورو ته داخل شو. ناڅاپه د هغه شاوخوا هر طرف ته سپینې روحونه راڅرګند شول. روحونه ورو ورو هغه ته نږدې کېدل او بیا ټولو یو ځای هغه ونیوه او عادل ورو ورو د هماغه تیاره کې ورک شو. فرحان هم له ماڼۍ ووت. هغه وویل، زه به دا زرینه مرغۍ راوړم. فرحان په ځنګل کې هغه هم لومړی سره مخ شو. لومړی سمه لاره ونیسه. زه خپله پوهېږم. فرحان ناڅاپه یوې داسې خلاصې فضا ته داخل شو، خو هماغه وخت ځمکه ورو ورو حرکت وکړ او د هغه تر پښو لاندې یوه جادویي دروازه خلاصه شوه. فرحان مخکې لاړ، خو ناڅاپه د ځمکې لاندې راښکته شو او په یوه جادویي دام کې بند شو. زریاب د ځنګل طرف ته روان شو. هغه لږ وډار و خو مخته لاړ. ناڅاپه هماغه لومړی فوس مخې ته راغله او ورته ودرېده. لومړی ورته وکتل او ورو یې وویل، دا لاره یوازې د قوي خلکو لپاره ده. زریاب ودرېد، لږ وډار شو خو بیا یې ساه واخیسته. هغه وویل، زه یوازې نشم تللی، مرسته راسره وکړه. لومړی ورته لاره وښوده او دواړه یو ځای د ځنګل دننه روان شول. دواړه د اور والا پل ته ورسېدل. پل لاندې اور بلو. زریاب ودرېد او ویې ویل، دا څنګه تیر کړو؟ دا څنګه تیر کړو؟ لومړی ورته وکتل او ویې ویل، ویره پرېږده. او لومړی مخ ته روان شو، خو هغه مخ ته تله. دواړه د پل منځ ته ورسېدل. اور هر طرف ته بلو. زریاب ځان مضبوط کړ او نور هم مخ ته لاړ. په آخر کې دواړه د پل بل طرف ته ورسېدل او ژوندی پاتې شول. دواړه د پل نه تیر شول او د تیاره ځنګل مخې ته ودرېدل. ځنګل ډېر خاموش و، نه د مرغانو آواز نه د باد شور. زریاب لږ وډار شو او ویې ویل، دلته هر څه ډېر عجیب ښکاري. لومړی ورو ویل، دا عادي ځنګل نه دی، دلته هر قدم په احتیاط اخله. دوی ورو ورو د ځنګل دننه روان شول. لومړی ورته وویل، په سترګو نه، په زړه باور وکړه. زریاب ژوره ساه واخیسته او بیا یې قدم مخ ته کېښود. همداسې دواړه د ځنګل له سختې لارې تیر شول او د زرینې ماڼۍ په لور روان شول. دواړه آخر د زرینې ماڼۍ مخې ته ورسېدل. ماڼۍ ډېره لویه او روښانه وه، لکه ټولې نړۍ رڼا چې پکې بنده وي. زریاب ورو وویل، همدا هغه ځای دی. دوی په احتیاط سره ماڼۍ ته داخل شول. دننه هر څه خاموش و او په منځ کې زرینه مرغۍ په قفس کې بنده وه. زریاب ورو ورو قفس ته نږدې شو او لاس یې ور اوږد کړ. زریاب قفس خلاص کړ. ناڅاپه زورور آواز راغی او د ماڼۍ ساتونکي راویښ شول. ساتونکو چیغه کړه، نیسئ یې. زریاب وډار شو خو زرینه مرغۍ یې پورته کړه. هماغه وخت لومړی مخ ته راغله او ویې ویل، منډه وکړه، زه به مرسته وکړم. زریاب په ویره لومړي ته وکتل. هماغه وخت لومړی مخ ته راغله. ناڅاپه د لومړي له بدن نه عجیبه رڼا راووتله. ساتونکي ودرېدل او په ویره شاته شول. زریاب حیران و او ویې ویل، ته اصل کې څوک یې؟ لومړی ژوره ساه واخیسته او ورو یې ویل، اوس وخت راغلی چې حقیقت ووایم. زه هم یو وخت انسان وم او د دې سلطنت شهزاده وم. زما نوم شیب و. کلونه مخکې ما هم د دې زرینې مرغۍ د نیولو هڅه کړې وه. ما غوښتل چې یوازې د طاقت لپاره دا مرغۍ خپله کړم.
خو زما د حرص له امله پر ما لعنت ولګېد او زه په همدې لومړی بدل شوم. له هغه ورځې راهیسې زه دلته بند پاتې یم. هره ورځ مې انتظار کاوه چې یو رښتینی او زړور انسان راشي. زریاب په خاموشۍ سره د هغه خبرې واورېدې. هغه وویل نو ته زما مرسته ځکه کوله. لومړی سر وخوځاوه او ویې ویل هو، ځکه زه نه غوښتل چې ته هم زما په شان تېروتنه وکړې. پاتې شو.